سلامونه ماشومانو. د دوهم پړاو لومړي درس تمرین ته ښه راغلاست. لومړی تمرین د خطونو پیژندنه. اول لاندې خطونه وګورئ او ووایاست چې کوم یو مستقیم او کوم یو منحني دی. تاسې تختې ته وګورئ، ووایاست چې کوم خط مستقیم او کوم منحني دی. رابسو دوهم تمرین ته. دوهم تمرین د خطونو ډولونه. لاندې خطونه وګورئ او هر یوه ته د مستقیم، منحني یا مات خط نومونه ولیکئ. دریم تمرین د رسمولو تمرین. په لاندې ځایونو کې یو مستقیم او یو منحني خط رسم کړئ. لومړی مستقیم خط، دوهم منحني خط. څلورم تمرین د شکلونو توپیر. لاندې شکلونه وګورئ او ووایاست چې کوم یو یې مستقیمه کرښه لري او کوم یو یې منحني کرښه لري. لومړی شکل مستطیل، دوهم شکل دایره، دریم شکل مثلث. پنځم تمرین د خطونو ترتیب. لاندې خطونه په ترتیب سره د څنګ پر څنګ په یوه لیکه کې ولیکئ. لومړی مستقیم خطونه او بیا منحني خطونه ولیکئ. شپږم تمرین تشریح. په خپل ذهن کې انځور کړئ. اول مستقیم خط څه ډول ښکاري، دوهم منحني خط څه ډول ښکاري، دریم د مستقیم او منحني خط ترمنځ توپیر څه دی. په مخه مو ښه.